انس شریف د غزې وروستی خبر، لیکنه حنان حبیبزی. د 2015 زیږدیز کال د اګست 11 د ماښام وروستی رڼا ورو ورو د غزې له کوڅو ووتله، لکه ښار چې د یوې ستړې او له ژړا ډکې مور په ټیکري کې پټېږي. د باروتو بوی د سوځېدلو ودانیو له لوګي سره ګډ شوی ده او هره ساه د ژوند او مرګ ترمنځ د نرۍ کرښې په اوږدو کې اخیستل کېږي. انس شریف د یوې نیمه ورانې ودانۍ مخې ته ودرېد. د خاورو له منځه یو سپین نازک کوچنی لاس ورو ورو راښکاره شو، له خاورو او وینو ډک دی. د ژوند وروستۍ هڅې پکې ښکاري. د مایک له لارې یې غږ خپور شو. دلته د ودانۍ لاندې یوه کورنۍ له منځه تللې ده، خو د دې تنکي ماشوم لاسونه ښورېږي. زه یې وینم، لا ژوندی دی. د کمرې له شا یې په شونډو کې هغه نرمه خو زړوره مسکا وځلېده. د دې لپاره نه چې زړه یې خوشحاله دی، بلکې د دې لپاره چې پوهېده هره زړورتیا او هره مهرباني باید د دې جګړې د تیارو پر وړاندې ودرېږي. د هغه ملګرو ورته وویل، انسه، ته خو په دې لمبو کې هم خندا کولی شي. انس ورو ځواب ورکړ، که موږ خندل بند کړو، دروغ به د رښتیا ځای ونیسي. له همدې سره یې په ژوندۍ خپرونه کې د دې ماشوم د ژغورنې هڅه پیل کړه. مخکې ولاړ په یوې تنګه کوڅه کې 3 ماشومان ولاړ دي. شونډې یې وچې، سترګې د لوږې له کبله ژورې او شاوخوا یې تورې حلقې وهلې دي. یوه کوچني ماشوم چې د دوړو له کبله یې ویښتان خړ شوي وو، د کمرې پر لور وکتل. انس خپل بکس وپلټه، نیمه ډوډۍ یې راوویستله او هر یوه ته یې ټوټه ټوټه ورکړه. ماشومانو چې د ډوډۍ لومړۍ ګوله وکړه، انس د اوبو بوتل هم له بکس راوویست او 3 واړو ته یې اوبه ورکړې. چې تنده یې ماته شوه، نو د خندا وړوکې رڼا د هغوی په شونډو وځلېده. انس د هغوی په مخونو کې هغه هیله ولیده چې د بمونو په سیوري کې ورکه شوې وه. انس وویل، دا یوازې جګړه نه ده، دا د انسانیت ماتې ده. په سترګو کې هغه توده انساني لمبه ژوندۍ ده. له څو کوڅو هاخوا یوه مور د یوې خیمې مخې ته ناسته ده. 6 کلنه نیمه ساه ټپي لور یې په غېږ کې نیولې ده. د تندې له کبله د ماشوم شونډې شنې شوي دي. هډوکي یې د پوستکي لاندې راوتلي، لکه ژوندی سکلیټ. له خبرو او حرکت پاتې دی. مور یې خپله تنده او لوږه نه احساسوي، یوازې د لور وروستی ساه تعقیبوي. انس غلی ودرېد او له ځان سره وغږېد. دواړه سترګې د راسته لاس په ګوتو یوه شیبه ونیولې. په چورت کې لاړ، بیا یې ساه واخیسته او زیاته یې کړه، کاشکې وکولی شم د دې کوچنۍ لپاره د ژوند لږه برخه پور کړم. په همدې تک کې د یوه ویجاړ شوي جومات مخې ته ودرېد. هغه جومات چې د ماشومتوب خاطرې ورسره تړلې دي. هغه جومات چې د اذان غږ به یې د ښار په زړه کې سکون خپراوه. اوس یې د ګلانو ګېډۍ نیمه سوځېدلې پر ځمکه پرتې دي. د محراب شګې د وینو له څاڅکو سره ګډې دي. د کتابونو سوځېدلې ورقې د ګلانو له سوځېدلو پاڼو سره یو ځای د ماتو دیوالونو پر ټوټو پرتې دي. په فضا کې د اذان په ځای د بمونو غږ خپور دی او د باروتو بوی ټوله هوا ککړه کړې ده. ناڅاپه د یوې ماشومې نرۍ چیغې د سکوت پرده وشلوله. انس کمره ورواړوله. 11 کلنه ماشومه د اور په منځ کې منډې وهي. د هغې سپینه لمن لمبو نیولې ده. د اور څپې ترې شاوخوا تاویږي. بېوسه ماشومه لاسونه ښوروي او د مرستې فریاد یې د ښار کنډواله شوي دیوالونه لړزوي.
انس منډه ور واخیسته، خو لمبې تیزې دي. ماشومې څو ګامونه نور واخیستل، خو د لمبو خوراک شوه. وروستۍ چیغه یې د انس په زړه کې د وسپنې د میخ په څیر ټینګه پاتې شوه. شپه رانږدې کېده. د الشفا روغتون مخې ته په سپینه خیمه کې انس او 4 ملګري یې د راتلونکو خبرونو پلان جوړوي. د اسمان له څنډو د جټ الوتکې یوه وړه نښه راښکاره شوه او د بم د غورځېدو شور د فضا هر رګ ته ورسید. لمبو او لوګیو خیمه راونغاړله. خلک راورسېدل. په خپلو سترګو یې ولیدل چې انس په وینو لړلی پروت دی. د باروتو لمبو یې ګریوان څیرلی، داسې چې د زړه او حنجرې د راایستلو هڅه یې شوې. د تلویزیون لیدونکو ته د انس پخواني راپورونه را یاد شول. د ماشوم لوږه، د کورنیو له منځه تلل، د میندو تنده، د جوماتونو، ښوونځیو او روغتونونو ویجاړېدل، د وحشیانه بمباریو انځورونه او هغه جمله چې به یې ویله، که تاسو دا ګورئ او چوپ یاست نو تاسو هم د همدې اور برخه یاست چې د دې ماشوم بدن یې په هډوکو بدل کړی. خو د خلکو په ذهن کې انس ژوندی و. داسې ښکارېده چې لا روان دی. د غزې د کنډوالو او د میندو د چیغو ترمنځ د ماشومانو د کوکارو او د جومات د ویجاړې ودانۍ ترڅنګ ناڅاپه ودرېږي. شاته را وګوري، مسکی شي، لکه د نور یوه څپه چې د تیارو ترمنځ خپریږي. کمره یې ټینګه نیولې ده او پر شونډو یې هغه نرمه خو زړوره مسکا خوره ده او دا خبره کوي تر هغه به ولاړ یم چې رښتیا ژوندي وي. انا لله و انا الیه راجعون. روح یې ښاد او یاد یې تلپاتې.